Channel subscribe ka. بل دروغ وایم لکه چا سره دروغ یې دروغ ډیره سخته ګناه ده الله رب العزت دروغ نه مسلمانان منې کړي چې تاسو به دروغ نه یو دروغ ډیره سخته وعیدونه دي او ډیر سخته ګناوانې دي دروغ ټولو کې لویه ګناه ده او دروغ په ګناه کبیره کې راځي او کوم خلک چې دروغ یې دا به همیشه ذلیل وي او دیو جنا دروغ نه ځان ساتن پکار دي چې الله رب العزت دروغ نه مسلمانان منې کړي چې تاسو به دروغ نه یو لعنت الله علی الکاذبین لعنت الله علی الکاذبین الله رب العزت په دروغونکو باندې لعنت کړی دی کم خلک څه دروغ یې په هغه باندې د الله رب العزت لعنت دی د ملائکو لعنت دی ور باندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا لعنت دی ور باندې په هغه کس باندې څه کم دروغ یې نو یو خبره کوم دروغ ما یو دروغ انتهایی سخته ګناه دی او معاشره ته لکه دروغونه نقصانات رسیږي فائدې نه رسیږي موږ سکول کې ماشومانو نو موږ ته خپل استاد محترم دا واقعیا بیانوله د دروغ په هغه باندې چې تاسو کلم په زندگی کې دروغ ما یو ولی چې دروغ به ته همیشه یاد ساتي چې ما په فلانی ځای کې فلانی کس سره کم دروغ ویلي دي ما د فلانی کس سره کم دروغ ویلي دي ما د فلانی کس سره کم دروغ ویلي دي دا به ته یاد ساتي ویلې چې دروغ خو سړی نه هېرېږي دروغ سړی ته هر وخت یاد نه وي نو ته به د دې یادونې کوشش کوې چې ما کم سړي سره کم دروغ ویلي نو سړي ته خو دا یادېږي نه نو بیا سړی باندې شرمنده شي و همیشه د حق خبره کوو همیشه رښتونې خبره کوو په دې چې هغه د یادونې ضرورت نه وي ویل چې رښتیا خو رښتیا وي نو رښتیا د یادونې ضرورت نه ویل چې رښتیا خو رښتیا وي خو په دې کې نه که سل کاله تېر شم تا ته به رښتیا یاد وي نو استاد محترم به ته دا خبره ډیره کوله نو دې وجې نه دروغ نه ځان ساتن پکار دي او همدغه شانې چې رښتیا کله یې نو رښتیاو سره به د قدر ډیر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل زندگی کې چې ته دروغ نه ویلي نو دې وجه نه د مکې څخه کم خلکو نو هغه به د تا په دې ډیره باور کوله او د دې ډیر قدر او عزت به کولو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم کلم په خپل ژوندۍ کې دروغ نه دی ویلي نو دیو جن موږ هم ځان ساتن پکار دي چې موږ یو بل سره دروغ ونیو یو بل سره دوکا ونکو دوکا کوونم دروغ دي یو بل سره دوکا ونکو او ټولنه مهمه خبره ده چې یو بل ته ګالم ګلوچ یعنی یو بل ته کنځلې کول زیاړې کول د دې ډېره سخته ګناه ده او انسان په شخصیت باندې ډېر غټ اثر پرې باسي څوک چې د کنځلو عادتي وي نو هغه معاشره کې ډېر بد ښکاري خپلوانو کې هم بد ښکاري په محلې کې هم بد ښکاري په کلي کې هم بد ښکاري
چا سره داسې تعلقات وي نو هغه څه دې ته ګوري نو هغه به ورته بد لګي اویلی چې هغه عادت وي د ګالم ګلوچ د کنځلو کول د زیاړو کول نو زیاړې ډېر ښه عادت دی نو دې وجې نه زیاړو نه ځان ساتو که بل در سره بد وکړي دعا ورته وغواړه الله یهدیک الله د تا ته هدایت وښیي نو د زیاړې په بدل د کنځلې په بدل کې کنځل کول سخته ګناه دی مه کوه ته کنځل د سره د انسان قدر و قیمت ډېر زیات کمیږي انسان سره ډېر زیات بې عزته کېږي انسان سره ډېر زیات کمزوری کېږي انسان ته ډېرې لیارې ورباندې بندېږي او دې ډېر زیات تاوانونه دي که زه بیان کم ټایم کم دی نو ډېر زیات نقصانات دي نو دې وجې نه چې څوک درته کنځلې وکړي زیاړې وکړي خیرې وکړي ته ورته د هدایت سوال وکړه یا الله د هدایت وښیي نو کوشش به ټول دا کوو چې د هغه دپاره چې څوک درته کنځلې وکړي زیاړې وکړي ګالم ګلوچ وکړي مو ورته د هدایت سوال وکړو الله ته چې الله ته ورته هدایت وښیي